کله ناکله انسان د مجبوریو له وجې د غلطې لارې انتخاب کوي، خو د تقدیر یو داسې موړ راځي چې هم هغه انسان د نورو لپاره مثال شي. دا کیسې د دریو ډاکوانو دی، خو دا کیسې یوازې د جرم نه دی. دا د بدلیدو، توبې او انسانیت کیسې دی. شاکر، نعمان او طارق درې ماشومتوب ملګري وو. په یوه کلي کې غریب اوسېدل، تعلیم ختم نشو، کارونه نه وو. یو وخت راغی چې مجبوریو د دوی غیر قانوني کارونو ته بوتلل. شاکر خان مشر شو، سخت زړور خو زړه کې خالی. نعمان همکار شو، هوښیار، خاموش، زړه کې نرم. طارق هغه چې تل چالباز وو، د ځان ګټه یې لیدله. دوی د چور، دوکانونو لوټ، مسافرونو زر واخیستل او حتی د شازلمیانو د تختولو کارونه شروع کړل. خلک بیریدل، پولیس پسې ګرځېدل، خو د دوی پټ ځای غرونو کې وو. خو هر یو د نه سره فرق وو. شاکر یوازې پیسې غوښتې. طارق ځان ته طاقت، خو نعمان تل سوچ کولو زه ولې دا کوم. یو ورځ خان زو له ډیرو جواهرو سره روانو. دوی برید وکړ، ماشوم یې بوتلو. ماشوم ژاړه، کاکا زه مور ته تلل غواړم. نعمان ماشوم ته وکتل. د خپل ورور یاد یې راغی، څوک چې کلونه مخکې ورک شوی وو. په پټه یې ماشوم خلاص کړو، یو ټکسي ته کښېنو. نعمان: با ورځه بچا کور ته لاړ شه، ته زما د زړې غم ختمه کړې. طارق پولیسو ته خبر ورکړی، ما ته انعام راکړی، ځای درخوایم. پولیسو نیمه شپه چاپه وهله، شاکر او نعمان ونیول. طارق بیا تښتېد. په بند کې شاکر ته پولیس یو عکس وښودلو. هغه ماشوم، هماغه ماشوم د هغه ورک شوي زوی و. شاکر زار زار جاړه. زه خپل زوی نه پیژندلو. زه د خپل زوی قاتل شوی وم. هغه د زړه له کومې توبه وکړه. قرآن تلاوت یې شروع کړ. نعمان ته د ماشوم د خلاصون له امله بخښنه وشو او خوشي شو. طارق بهر ملک ته لاړو، خو د ضمیر آواز خاموش نشو. هر شپه یې ماشوم یادېده. شاکر خان چیغې، نعمان جاړه. یو ورځ د یو هوټل په کوټه کې مړ وموندل شو. پاس یې یو خط و. زه یوازې پاتې شوم. پیسې، طاقت، هر څه لرم، خو زړه مې تش دی. ما خیانت وکړ، ځان ته مې هم وفا ونه کړ. نعمان یو خیریه اداره جوړه کړ، د ماشومانو لپاره سکول او پناه ځای. هغه ماشوم، د شاکر زوی، یو ځل بیا نعمان سره ولیدل. دا نعمان ته غېږ ورکړه. تاسو ما بچ کړم، اوس یې غواړم ستاسو غوندې سړی شم. نعمان: نه زوی، ته زما نه هم خوښه سړی بشي. شاکر خان په بندي خانه کې د زړې حملې له وجې وفات شو، خو د قرآن تلاوت پر وخت په سجدې کې د ده له خولې دا الفاظ وتلي: یا الله، یا الله، زما وروستي لمحې دې پاک وي لکه دا ماشوم پاک وو. د درې کسان، یو د دنیا نه لاړ، یو وتښتېد او یو بدل شو. خو انجام دا شو چې د جرم نه هم خیر رافتلی شي که زړه بدل شي. د دنیا هر چاته موقع ورکوي، خو توبه وخت غواړي.